یو نوابو اعلان په کلی کې وکړ چې هلکه څوک مولا نه کوي قدر کې مولا پیدا شو نو تبا کوم وی چې نه کوم موږ مولا توب نه توبه ده پټه صلاح کړې ده چې د دې نواب مطلب څه دی راځي پټ پکې یو مولا کوي پټ یو سړی هندوستان ته لېږلی دی لسته کاله کې ښه عالم شوی دی او کلي ته راغی چې راغی نواب ته وایي چې جی مونږ کې خو یو مولا پیدا شو وی څوک دی وی افلانه وی تاسو یې راولئ نو دې نوابانو ته که خیال وکړي دا غټې متکې پرتې وي متکه پېژنئ غټ بالښت لوی کټ او غټ بالښت او توری رئیس دی دا او په بالښت کې داسې ایښې ده او مولا یې وله راوست ها مولا صاحب کوم ځای کې د علم وکړو دا نواب ورته د نوابانو خبرې مې اورېدلي چېرته د خانانو خو به مې اورېدلي که نه خان نواب ښه علم دې وکړو ویاوجي هم دی ښه عالم شوي ویاوجي څه خو پاتې نه دي وی نه جي یو ټکی هم نه دی پاتې ټول کتابونه مې خلاص ویل ګوره ملا صاحب څه به پاتې پکې ویل نه جي بس تورې ته لاس کوا نواب چې دې سټ ته والا برابر کړه ویل تا ویلي چې خدای یو دی خو چې داسې کوي تا ویلي چې خدای ویل چې ما خو نه دي ویلي چې خدای یو دی بس توره نواب کې خوا کلی خلقو ته وی ما چې درته وی چې مولا جوړ نه کوي کدا مولا وې نو د تورې په کتو سره د خدای د یووالي نه انکار وکړو ځای ویل ما تاسو ته پیژندلی وای چې تاسو کې کومولا جوړم شي توره باندې شي کوی نو عزیزانو توري موري به ټول درته پته ولګي او د ملک به ګوري چې جس کی لاټھی اس کی بھینس دا ټول به د خان د خلې نوکران تماشا به وکړي په دې څو ورځو نو دا زمونږ د ژوند حال دی پاتې شو دین عزیزانو چې مونږ ځان ور سره پوره مانوس کړی نه او دینم زده کړی نه نو تر هغې پورې خدای سره هم زمونږ ګډ جوړ نه جوړېږي نو چار کله دین دې زده نه کو خدای سره دې ګډ جوړ نه دی جوړ او دنیا کې دې دا حال دی نو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر القاء عرفانی پورے میں در تارس کولو جو قرآن کی آیات راضی یمحو اللہ ما یشاء اللہ محوکی اغا شے چکم د رضا وش لوح محفوظ چې سلی کلی دی چې د خدای رضا وشي نو اغا محوکی داغه په ځای نور سولي دا دا کار مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه مراقبه ده او مراقبه کې عزیزانو داغه نظر په لوح محفوظ پریوته اوس دا 13 جمعه ما تاسو ته ویلو چې مراقبه دا هغه علم دی او هغه شان دی چې دی وخت کې مونږه پیژنوم نه په زبزوز دا خبره درته کوم زما دا یقین دی چې تاسو په پوهیږئ نه دا مې یقین دی پیژنده خو پرې دا مې یقین دی چې پوهیږئ په نه چې مراقبه څه ته وایي نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه مراقبه کې دا هغه وحی عرفانی او وحی القاعده په لوح محفوظ نظر پریوتو نو دا د زامنو استاد چې کومو مولانا طاهر سے دا پاس په لوح محفوظ لیکلو شقی معنی بدبخت نو دې ډېر خپه شو او خیال یې وکړ چې دا سړی خو زما د زامنو ډېر خدمت کوي او په لوح محفوظ چې بدبخت لیکلی دی د دې نتیجه دا چې آخر الامر به دی جهنم ته نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته د خپلو بزرګانو اقوال را یاد شو چې د نیکانو په دعا باندې الله پاک تقدیر هم رد کوي نو تقدیر کی بیا دو قسم دي
تاسو علم کلام وینا خو پریدا او کتیم پریدا خو بہرحال تقدیر کې دو قسم دي، یو تقدیر مبرم دی او یو تقدیر معلق دی. نو تقدیر معلق چې دی الغا الله پاک د نیکانو په دعا باندې رد کی، لکه حدیث کې راځي چې یو سړی نیک کار کوي چې د داو د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي، نو یو داسې کار تی وشي چې بیا د داو د جهنم منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي. بد کارونه کوي چې د داو د جهنم منځ کې یو لیش فاصله یو کار تی داسې وشي چې بیا د داو د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې کیس پتہ نه لګي. مقبول عبادت په ټولو عبادتو کې پټ دی، ایس پتہ نه لګي چې دا الله زیات رضا چې داغه پڅ شي کېدا. جمعات نه براوته 200 نفل بدی کړی، تسبیح بدی اړول، او چې جمعات نه روزه لکه بدی داسې ته تیر شوی چې یاره نن خو مې ډیره خواري وکړه، اغار سدی لاړه دور شو. بار چلار شي یو سړی به ولاړی د ننبئی دکان سره چې وګیا او یو اتانه راواله او د ننبئی نه ورته یو روټه والے ورته امنځونه به په مخ درويشته شي او په دې یو روټه بستاو د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې. نو مقبول عبادت په ټولو عبادتو کې پټ دی د پاره دی چې یو نه کوي تبنا اسره کې هر نه کوي تب ورتر غاړه وځي اور نه کوي دا بنوي چې د لار کې کانه پروت ته دا بلا تنی کی مړه خو زخپته واړه نه زرګونه منځونه بستا یو طرف ته لارې نه کانه دی خو کول چې سوک تینده کو نه خوري دا اب لری شي او دا قبول شي په دې به جنت تلار شي. ما خبره پوهیږم. نو مقبول عبادت په ټولو عبادتو کې پټ دی، هیڅ پته نه. عاشقان ډیر پراته رمضان ادي په درد سنم، عاشقان ډیر پراته رمضان ادي په درد سنم، خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي. معشوقي عاشقان ډیر زیات دي. اوس دا هیڅ پته نه لګي چې د معشوقي منظور نظر څوک دی، هیڅ پته نه. یو معشوقه ده او زرګونه عاشقان، او د معشوقي په نظر کې څوک دی دا پته یا خدای ته پته ده یا د معشوقي اړه ته پته ده چې دا غیړه چا سره. نو زما عزیزان مجدد الفسانی رحمت الله علیه دعاګانې شروع کړې چې بار الہ دا سړی خو ډېر محنتي او خواري کا سړی دی او په لوح محفوظ شکلی کله شوی دی. خدای ته په کرم او مهرباني څه زمانہ پس مجدد الفسانی رحمت الله علیه ته پړه کې القا وشو چې مراقبه وکړه چې په لوح محفوظ یې وکړه نو د شقی په ځای سعید لیکل شوی، یعنی د نیکبخت بدبخت په ځای نیکبخت لیکل شوی. ډاکٹر اقبال وی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یہ خاکی افری فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس علماء لکی چې تقدیر مبرم کی بیا دو قسم دي. یو تقدیر مبرم په لوح محفوظ او فی علم الله، یو تقدیر مبرم دیته وای چې دا الله په علم کې معلق وي او په لوح محفوظ مبرم لیکل شي. نو دغه مبرم چې دا الله په علم کې معلق وي دام د الله والو په دعا باندې رد کړي. عزیزانو دعا ډېر خشه او هغه دعا ډېر خشه ده چې تنه او تا پسې پشي شازو کو تنه ته خبرم نه او تا پسې پشي شا. یو خدا زمونږ د ملک دعاګانې دي کنه دا پیرانو میرانو لا چې ورشه صاحب دوانه به منو باسي موټه والا ګرم کینو یا الله دا هسي اكو بکو دي چې تنه خبرم نه او زتا پسې پشي شا دعا. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو صحابي راغی عمره تروان دعا راته هغه دعا ودرته وکم ان شاء الله چې تلار شي ورته یا اخیا لا تنسانا فی دعائک
اے رور ګوټیا چې التما دعا نه ير نه التما د پارم دعا عمر فاروق دعا ډېر خشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی فرمایلی چې اذان وشي نو دعا کوي علماء لیکلي دي چې په دوه ټیمه کې دعا چې دا الله ته ډېره قبول ده یو چې اذان ختم شي او دعا وکړي لاس اوچته او کنه اوچته یو چې اذان ختم شي او یو چې خطیب خطبه وای د جمعې په ورځ یو خطبه وای او کینی او بل تپاسی په دغه ټیم کې چې څه دعا دې وکړه نو خدای قبلای ٹھیک شو یو د جمعې په ورځ حدیث کې راځي چې د جمعې په ورځ یو داسې وخت دی سار د نور خطو نوالا د جمعې په ورځ تر نور پرې وته پورې په دې ټیم کې یو وخت داسې دی چې د سړی هر دعا ور سره ور برابر شي بس پاتې کې خدای قبلای نو د جمعې ورځ چې د عزیزانو ټول ورځ په دعاګانو تیر چې هغه وخت خدای در برابر کی او پکې دعا قبول شي اذان کې وګوره دعا ته محتاج جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوره اللهم رب هذه الدعوه التامه اذان نرست دا دعا وی خلک ها وابعثه څنګه ده وابعثه مقاما محمودا پیغمبر فرمایلی دي چې د اذان نرستو ما د پاره دا دعا کوي چې خدایا ما غ مقام محمود ته ولې معلومیږي دا چې په جنت کې یو داسې ځای دی چې پیغمبرم ورته محتاج زما په خبره پوهیږي کنه نو زه تا د احتیاج نه بار خو نه یو کنه مونږ 24 غنټه خدای ته محتاج 24 تاسو خیال راغی ته تاسو خیالو کې زمونږ د ملک جګړې دي صاحب مانځه نرستو دوا شته او نشته او کوا او مکوا کنه یو ورځ دلته یو طالب ماته وی ویره تقریر خو ډیر خو کو خدا سنت نرستو دي چې دوا وکړنو دغه لګه خنوا زال تسکړې مم یو چې د منځو شي دلته مانه مسلو تاسو کې بیا غوسه غوندې راځي دماغ ستړي شي مورتل بچیا داس چل دی چې خدای پاک ته زمونږ ډیر کارونه پاتې او ته غواړو یې کستا ورته حاجت نه مې کوي خو ما متنګوا کستا ضرورت خدای ته نه کنه مې کوي نو بس چار دی خیو چت پاسې دولار سنتنا رست دوا عزیزانو دا یاد لرئ مفتی کفایت الله رحمه الله تعالی و تبارک د هندستان په ځمکه دومره لوی عالم تیر شوی دی که د ټولې دنیا علم په یو تله کې واچي او د مفتی کفایت الله علم په بل تله کې واچي نو دا به کې دروند شي د دومره لوی علم خاوند اغلی کلی دی چې سنتو نرستو دوا که څوک فرض او واجب نه ګڼي لازم نه ګڼي نو بیا جایز ده زما په خبره پوهیږئ مونځ چې وشو بس خبره خلاصه شو کار دی ځان له دعا وکړو تخته که لازمه مولا نه ګڼي یو خدا چې مولا دعا ونه کړو ته د دې ځای نه نیسي کافره مانځه نرستو دی دعا ونه کړه نو بیا الته ترک واجب دی بیا هغه مولا ته پکار دي چې نه کوي چې د قوم د لاسه په فرض او واجب ګڼي او که مولا آزاد او آزاد ما کدل ته نکړه تاسو ما د مړای نیوي شي سټې پرم په ما خرڅ کړی دي خیال امراغه دي زئی خپل کار کوي چې لازم نه ګڼي نو مفتی کفایت الله لیکلی چې بیا جایزي په جګړه ختمه شي زما په خبره پوهیږي نو عرض مې دا وزیدانو چې خبره د جګړې نه سیوا په افهام او تفهیم هم حل کیږي زه ته خو د کتاب تابع خلق یو دائمه او تابع خلق یو تاسو خیال راغی بیگا یو سړی مانه تاسو کو چې دی عربو ته تلم هغه خو ټول بل لاس دی او منځ کوي په دې سینه لاس دی مالغي مور منځ دا منځ مور نه یاد کړي نو مور خو دلته لاسي خو رښتیا نو پوه خوشم چې دا خو بس خالی په لکای نیمګړې دی نور برابر دی
مال ته بل ټایم بیا راشه بیا به دې پوه کړم. نو کېدای شي وې سبا به د جمعې مونځ ته راځم، نن راغلی بیا د دې معافي غواړم. دې خوا وګورئ، دلې لاس نامنه لاندې لاس، دا توسع فی الدین ده. توسع فی الدین دې ته وایي چې لاس ته که دلې کې خو منځ شو، که د دلې کې خو منځ شو، که د دلې کې خو منځ شو، که د زوړندو نیوه قرت ته ویلو منځ شو. زما په خبره پوهېږئ؟ دې ته وایي توسع فی الدین. په دین کې ضیقت او تنګي نشته، فراخي ده پکې. غوږونو ته ګوتې وړل وګورئ، 3 روایات راغلي. پیغمبر دې ځای ته لاس کول او نیت تړل دام شته، د منکبینو پورې اوږو پورې دام شته، الا شحمتي الاذن د دې غوږونو تر دې تیسکو ته مخامخ کولو ګوتو پورې دام شته. نو کچا داسې وکړو نیت یې وتړل، کچا داسې وکړو، کچا داسې وکړو، 3 واړو کې توسع ده، نیت وتړلی شو، هېڅ مذایقه نشته. د ائمه اربعو په دې کې اصولي هېڅ اختلاف نشته چې که غوږونه دې راوننیول د شیخانو غوندې نیت مې وکړو، نیت مې کړی، نیت مې وکړو، هلته ته امام رکعت هم وکړي، دی غوږونه راکاږي، بیختې وځه خو بس الله اکبر که خلاصې کوه. د غوږونه رانیولي، نیت مې وکړو، نیت مې کړی، نیت مې وکړو، نیت مې کړی، او 4 رکعاته او 4 رکعاته او 4 رکعاته په دې قهر دا زمونږ سپینګیري اخته. یو بوډا مې چې ژوندی پرې نه خوی، د دوی د لاسه لاسه تنګ په دې قهر اخته خو پوه نه. دا لویه ګناه ستا ده چې تا علم نه دی. علم وې هېڅ تکلیف به درته ایماني ویم. زه په دې خپل زړه کې ښه مطمئن یم. الحمدلله ثم الحمدلله. د خدای لاک شکرونه. په قرآن او حدیث په اصولو یې پوه کړی چې څه اصلي دین دی، د هغې په اصولو پوه یم، ما ته هېڅ تکلیف نشته. او نه ستاسو دوا پکار ده راته مخامخ چا جرأت کړی دی داسې ډېر کوڅډب موڅډب په شیشه لګیایي، بجګر مولا دا خبره داسې کړې او دا داسې کړې. هغه ورځ یو سړی راغی وایي تا په تقریر کې دا پلانۍ خبره داسې کړې ده، زمونږ ملا خو وایي چې داسې نشته، ما تې لږ ماله راوله. نو په سبا راغی وایي جی خو وایي چې زه نه ورځم. ما چې نه راځي خو دروغ وایي، غلط وایي، ظالم تې لږ راوله چې ما پوه کړي. که زه تقریر کې غلطه خبره وکړم، زما دا ایمان دی چې برملا به معافي وغواړم او به وایم چې دا خبره ما غلطه کړې ده، توبه به وباسم چې خدای دې ما ته معافي وکړي، توبه به وباسم. عزیزانو ما هېڅ کار د عجب او د غرور لاندې نه دی کړی. ځان ته غټ کتل به زه څه شی یم، زه څه یم. ما په خدای قسم دی چې دا د کوڅو په منځ سپی ما نه ښه دی، په منځ سپی چې چینجي پکې شوي ما نه ښه دی، ځکه هغه سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به حساب کېږي. ما نه سپی یم ښه دی، زه څه شی یم یا ما کې به غرور څه. غرور خو د هغه ذات سره ښایي چې څوک یې تکولی نه شي، څوک ورته څه ویلی نه شي. کائنات ټول د هغه ملک دی، هر قسم تصرف چې پکې کوي د هغه خوښه ده. غرور خو د هغه د شان سره ښایي، بنده به څه او د هغه غرور به څه. ما په پاکستان کې غرورونه لیدلي، تکبر مې د پاکستان د بادشاہ ما د جناح صاحب تقریرونه اورېدلي. په دې صدر کې را روانو، زه هغه وخت کې نوی ملا شوی وم، یو غریب سړی و، د ګلونو ګنټه یې وراچولی چې یو پړق یې په دې مخ ووهل. ما غرور د صدر ایوب لیدلی و، ما غرور د یحیی خان لیدلی و، ما غرور د بوټو خان لیدلی و. دا زه یو لکله چې خدای لږه د وړو پیشو جوړه کړې ده، دکې لږ غرور که خیال وکړي نشته. هر چا ته قبله و کعبه او خولۍ چینګه نیولي، هر وخت بیت الله شریف ته منډه کې ورپورې ځان ومږي چې خدای په قبر کې کرا کې لړمان کوي او که هر څه کوي، خو چې د پاکستان نه مې ونه خوځې نو په دغه یې لږ خپره ټینګه شوې ده. نو عزیزانو غرور مونږ څه شی یو، مونږ کې به غرور څه مونږ څه. تاسو دې ځان ته وګورئ چې ځان کې لوی تیسمار خان درته ځان کې وایي چې زکام دی وایي ته راشه، که نه زه خو دوایي دکان کې ناست یم چې داسې بیا به راشه، داسې پوزه به یې نیولي څه بلا در باندې شو، زکام دی خولای په یو ځي، سترګې په بله ځي، سپېږمې بل خوا ارتې کېږي. تاسو څه شی یئ څه؟ نو مونږ به څه یو، زمونږ غرور به څه. نو در بهارا که شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ. که ځان ګلونه کول غواړئ نو خاورې شئ،
خاورې شي نو رنگ رنگ ګلونه به ونیسئ. مثلا تاسو د شاتو د مچۍ ګبین کلیدلې، اوس د شاتو مچکای دومره غوندې شي د دې مچۍ په دې دماغو کې دا ماده چا چولې ده چې تلاړه شه یا په ونو کې یا په غرونو کې یو داسې جال جوړ کا او بیا غ جال په غاړه او غیر چاپیر څوکیدارانو دروا. عزیزانو دا به تاسو ته پته نه دا د شاتو مچکو کې هم یو مستقل عالم دی او مستقله دنیا ده. یو د دې بادشاہي عادت د عام شاتو مچونه لغوندې لوی وي. د هغه بادشاہ آرډر داوي چې د دې غبین نګیر چاپیر څوکیداران ولاړي. د هغه څوکیدارانو کار داوي چې کومه مچای چې بار لاړ شي او د ګلونو رس راوړي نو اول هغه مچای چک. ګران محترم اوریدونکو، دا بیان د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب تاسو اورید. دا به تاسو ته په خبر خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سے فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي. ټلیفون نمبر دی 255 چې اسنه چې دی مچای چرتا بجای د ګلونو د رس راوړو چرتا په غنګای نه ناستا او بدبوئی نه وروي. نو هغه څوکیداران چې دي دا مچای اول چک کین او هغه نرستو بیا غبین تپریدي چې اوس دنه نه لاړ شي. قرآن کریم کی سورت النحل مستقل سورت کې د شاتو د مچکو بیان دی او د دې د زندګۍ د نظام بیان. دا میګی دي چې تاسو یې ګورئ، میګی دې کې مستقله بادشاہي ده او مستقل نظام دی. پکې بادشاہ دی، پولیس دی، فوج دی، سزا او جزا دا مستقل نظام دی. قرآن کریم کې د میګو مستقل بیان دی. کم سورت ورته وي؟ سورت نمل. نمل عربی کی میگی ته وایي. په دې سورت نمل کې مستقل بیان دی د میګو او بیان داسې دی چې یو ورځ د سليمان عليه السلام تخت په هوا روان نو میګو بادشاہ آرډر وکړو چې فورن ټول میګي سړو تنه نه وځي. دا خبره هوا یوړه او د سليمان عليه السلام په دې وخت کې وکړه چې د میګو بادشاہ آرډر وکړو میګو ته چې تاسو سړو تنه نه وځي، دا تخت تیریږي چې پېمال نشي. سليمان عليه السلام حکم وکړ چې دا تخت کېدی او د میګو بادشاہ راوغوښتو چې زه ظالمم چې خلق په معلومه چې تا آرډر وکړو. چې اوس د بادشاہانو دماغ ته وګور. الله اکبر. د میګو بادشاہ دی او داغه دماغ ته وګور او د پاکستان د بادشاہانو دماغ ته وګور. عزیزانو نن ټول ملک د خدای په قهر عظیم دی وجه نه گرفتار دی چې قرآن کریم نمون سبق د ژوند نه دی غوښتل. که د پاکستان بادشاہانو په دې سلويخ کاله کې سورت النمل او سورت النحل مطالعه کړې نو نن بستا د پاکستان نم داسې شی جوړ وې لکه چین دی، هندوستان دی، روس ته، امریکا دا نن بتام اسمان سره خبرې کول. نن ستا د بار ملکونه د دنیا د آیټمو
ایجادات چې کوي دا ټول سبق اغي د قران ناغسته او ټول سبق د هغه فطری وحی ناغسته دی چې کما القا دوی ته په دماغ کې قدرت کړي. خدا بدبخت قوم په سلويخ کاله کې قران کریم ته نږدې نه دی راغلی. سبقونه ویلي دي بی ایم اے اف اے ډبل ایم اے ال ال بی دا ټت پت دای کړی دي او په نوکرو باندې لګیدلی سی اس پی یا پی ایچ ڈی کړی دا په نوکرو لګیدلی دي په ورځې په دفترو کې بسکټي خوري او مازیګر ما خام خزه رواني کې هغه لوبي را لوبي نور د دوی دماغ دغه توزګار نه دی چې دوی سفیتری ایجادات کوي یا د ملک د ترقۍ سره اسباب جوړ کړي. دغه ته زمونږ ملک وزګار نه مونږه د خدای په قهر اخته یو. سزمون کمزوري دي مونږ هم دوی سره اخر د مالګي په غار کې پریوته ونو مالګي اوس وزول جاوید مالګه پلیتا شو د اخر په کې پریوته ده. ایو بزرګ ولاړو هغه آکه درکان نمک رفته نمک شو کم خرچ د مالګي په غار کې وګرځي د اخر مالګه نو مونږ هم د دې پلیتو په ډند کې ورغورځېدلی یو. مونږ هم قران نه چې دی یو زیارت جوړ کړی دی او چرته مالدار سرمایدار مرشیا بیمار شي په وی وایو چفرا چفي کو په باندې او خپل مفاد مد نظر کړی دي. دا سبق مونږ دی قوم ته چرته او نه خو د چو بدبخت قوم نن د دنیا ملکونه انګريز ولی جاز جوړي او تی ولی نشي جوړولې. انګريز ولی بحری بیړه جوړي او تی ولی نشي جوړولې. ستاد تمامو کارخانو ماشينري چې دا هغه د بار ملک ناراضي دغه اوسپنه او دغه ایټمي ذرات خو هغه ملکونو کې دي او ستا ملکونو کې دي تی ولی نشي جوړولې او غوي ولی جوړولې ولی تاسو تندرواله او تاسو سره دا فکر نشته. عزیزانو تاسو نه دي لیدلی یا نه لیدلی یا کلی دلی ورته خیال نه کړي. دا د ورسک ډیم چې جوړېدو د انګريزانو جوړول کومه طریقای چې د ډیم د پاره اختیار کړي و ستا د انجینرانو او اکسیانان دا به د سربو میخو غوندې خټ پرسیدلې خېټه پرتو او انګريزانو بس تا په دې دریاب کې دنه بورینګونه کول او په بورینګ کې به پخپل کوزیدو په کې به سیمټ او شګیا چو. ستا د ملک اکسیانان او انجینران پرې د ټیکدارو سره لب جبو کیو کمیشنو سوداګانې ور سره وکیو د ټیکو فیصله ور سره وکي چې دا د 500 لک ټیکا در کوم او 6 لک به زمای او 10 لک به تپه سخاوري ری ولګیو سبب بچ کې او سبب څه شي او سبب څه شي. ستا د ملک انجینران دا کار کوي. د پردي ملک انجینران راغلي او ستا دا ورسک ډیم چې جوړول زو ورغلم ما تماشې کو. دا د توربلې ډیم چې در تچا چولې ده ستا د پاکستان هغه قرنی کې چې د قبر نروزی او کفنې په سر نیولې د توربلې غونډه ډیم به جوړنه کې دا د انګريزانو جوړ کړي. دا سیای چین چې نن ته چې دا د چین سړک مونږ جوړ کړي د چین سړک دا سړک درته چینیانو جوړ کړي د ورشه تماشا او کچ په کم رنگ جوړ کړي او څنګه بوتلې ته سره کې جوړه ستا سره کې خنن جوړي سبب کې دا سوري شي دا غارونه پکې شي. اوس بیا لو بجوړه ده سبا کونسلران به پاس کی ضیاء الحق او جنیجو په خبر ګستر ګوړاند شي د ملک ته د الیکشن ډیر ضرورت چې دا ملک د خدای په قهر اخته د دې ضرورت چواریانو جمعدار کا جوړ شو نو چپی او کا جوړ نشو نو چپی کوم الیکشن باندې چې د ملک دارو مدار دی هغه ته نږدې ناراضي بیاداری صوبے وزیر اعلان چې ده د توتاګر کی غونډه ودرولې په ټي وي باندې او یہ الیکشن بہت اچھے ماحول میں ہوگا ہم نے پولیس فورس استعمال کریں گے ہم ملیشیا اور بارڈر استعمال کریں گے زنانہ الیکشن پولنگ سٹیشن پہ یہ ہوگا وہ ہوگا دې ملک ته دې ضرورت او ډېر خدای خلک خدای پاک دې نور په قهر عظیم گرفتار دا پاکستانیان خدای پیژندلی
که خاورز مولی ده او مړم نو راشي په قبر می متیازي وکړي په دې پاکستان چرته چې دا بے ضمیر او بے غیرت قوم. تاسو ګورئ دې خلقو سال جوړ کړي، هر یو ځان له یو د مور میړه پیدا کړي دی او ځان سره یې ګرځي. هر یو چې ګوري یو منداڼو ایرانی ولې دغه ته نه ګوري چې لکه دا خر دی، ټټو دی، سړی دی، غوی دی، چرته د سړي زوی دی، بني آدم دی، او بس منداڼو یې مخکې کړی دی او صاحب یو غوی مت بېګاره ته چا وی دلته یو کلي کې وی 9 کسه ولاړ او 9 وارو سره صاحبه دا د خوشاټرې زامن ملګري. نو ډېر ښه خدای پیژندلی یې ان شاء الله خاورت ورته ګوري ډېر ښه کار دی، مبارک هم شه خدای پیژندلی. که دوی ملک قوم کې غیرت وې او دوی کې ایمان وې چې د بلدیاتی الیکشن اعلان وشو به یک आवाज به ټول قوم ویلې وې چې تو لعنت ستا په دې مخ او په دې الیکشن مونږ الیکشن نه کوو. بایکاټ وې د ټول ملک. واغی ته پته ده اخو د موسی علیہ السلام ته شیطان یو ورځ وی چې جی ما هیڅ غلطی نه کړی او دا خلق زما نامه بدنامي چې دا د شیطان حرکت ده، ما هیڅ نه کړی. نو موسی علیہ السلام ورته وی چې ورځ تراشه او ټول ورځ بدل تما سره ناس دي بار بنوزي ګورو چې د خار کې څوک جګړه کوي کنه کوي. ټول ورځ موسی علیہ السلام سره شیطان تیر کړه، مازیګر شو اس کیس را نغه چې پلاني ځای کې دماکا وشو. ابل ورځ بیا دماکا وشو اندر شهر کې وشو. الو یو سره ونیو چې ویني وچا په کو نه ومنډه ام سکړو تاسو خدای هلاک کچ هلاک شي خو چې ومني وو چوکیادګار کې اعلان وکي او راوي باسي او د دې قوم په مخ کې سر قلم کوي چې ومني متصب پولیس به داغه انټاروګیشن کوي. ما ته معلوم دي د پولیس انټاروګیشن پولیس د لاسه خو د ملک بیړه تباہ ده، پولیس به انټاروګیشن کوي. ومني وو راوي باسي کوي نو پردي بچي کباب کړه، پردي ماشومان مړ کړه او سره ونیو اب انټاروګیشن کوي. پښتنې به څوک کوي ډټ کا گوا ډډو. تاسو خیال راغی د قوم بچي علالیږي او کباب کیږي لګیا. اوس عزیزانو زمونږ ملک شیخ سادی مونږه سپی جنو یا مولانا روم سپی جنو کنه جی مونږ اوس دې ورځو کې که خیالو کوي اول د منبرای په غم اوس چې د میرای په غم یو چې میر بسوک جوړیږي. د خار کې تاسو ګورئ د کلو ملو کې چیربین بسوک جوړیږي لکه په تور بلا د ټولو والے شو خو سوک به میر شي یا سوک به چورمین شي سب بلا خو به پیوشو څه غم وړي کم بخت او بدبخت چې شپه او ورځ بل غم نشته خو بس اړو تھوڑت جوړ دی. الته په صاحب حکومت اعلان وکړي چې میر چې دی هغه به مسلم لیگ جوړیږي. دا ملک د مسلم لیگ او د پلار ټیکا ده. جونې جوې په مدینه منوره کې اعلان وکړي چې 80% منبران چې دی هغه مسلم لیگ کامیاب شي. مدینه کې ته په خبر ګستر ګوند شوس په مدینه کې تاسو سره د مسلم لیگ وغم الته خود پیغمبر روزه ته ودرېګا درود وایا سلام وایا دعا وکړه پاکستان ته چې خدای زې وزیر اعظم ما پروردگار ته پکې د قهر او غضب نه مونږ خلاص کې د بمبارون هم خلاص کې خدای دا پردي بچی چې کباب کیږي د ملک له خیر اسباب جوړ کې پټه پړون شي الته دا دعا وکړه ته 80% مسلم لیگ کامیاب شي. دا استعمال زه هو تاسو ته ایمانی وایم چې دغه جمعې مونږ ورکول نه مې مړه تور شوی کار کلمې پرې خو
یزای رورا لری کېږي دا څه ملک دی یا دا څه قوم دی ورځ بیرته در باندې د دشمن جاز راشي پرون چې تا د لنډي کوتل نه 18 امبولانسو کې د بم کباب شوي خلق راوړه 18 امبولانسو او بیا حلم نه وې پرون د 400 د اډې نه دی څومره خلق په بمونو تیکه شوي خلق راوړه ورځ بیرته نو پرون راته یو اخبار والا ټلیفون کړو وی چې څه بیان ورکول غواړي مال یو دوه شعر دي که پکې دا وراولې نور ته بیان خو مال نه راځي ویلو آیا مالا شعرونه دا دي چې کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم ہے کوئی تخت کے بنانے میں ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں چرته څوک لګیا دي تخت جوړي حکومت جوړي اقتدار جوړي کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں چرته د مور یو بچے دے په بم کې الوته دے په تختہ پروت ته لمبي قبر د پاره تیارې ہے کوئی تخت کے بنانے میں ہے کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں کہیں زینت میں مست ہے دلہن کہیں میت کا سل رہا ہے کفن چرته خزه ناس دي ناوې جوړي بار سړی په جنگ راغلي دي کلاشن کو په ور سره دي او دځه کوي او چرته د مړو کپنې ګندلې کی نه دا شعرونه دي کدا اخبار کې لیکل شي دا زمونږ ملک نو زما عزیزانو عرض داو چې ملک نن د الله تعالی په عظیم قهر او غضب کې گرفتار عظیم دینه مخ کې ګورئ چې نور بچکی نن خبر پوي نه د روس صدر چې امریکې ته تللی شپږ زره صحافیان امریکې ته رسېدلي صحافي پیژنې ماما څه ته وایي و یو طایفه د عربو سره چې کوم دي یو منټ پوه نه شوې ماما پوه نه شو ما خو درته ویل زما خو بیړه غرق ده ته پوه شوې که نه هغه د خدای ساده راته خوله کې ناست کېږي که نه چې په خبره نه پوهېږي شپږ زره صحافیان امریکې ته رسېدلي شپږ زره او په امریکا کې په تمام ملک یو عجیب و غریب چراغان دی چې د روس صدر گوربچوف امریکې ته راغلی ستا د ملک وزیر او صدر چې بل ملک ته لاړ شي نو د هغه ملک سربراه ورته وایي اډې ته نه راځي یا ورته کم کوسډب وزیر راولیږي یا ورته څوک سیکرټري راولیږي چې ورشه جاز نه راکوس کا ورای والا چرته هوټل کې کېناوه دا ستا د ملک عزت دی عرب ملکونو ته تللی دی پته ولګوئ چې شاه فهد د سعودي عرب سربراه چې دی شاه فهد راغلی دی ایرپورټ ته د دوی ریسیو کولو لپاره خو هغوی ته پته ده که نه چې دا خیر غوښتوله راغلي دي نو چې تاله ملنګ راشي او درته وایي چې پیسې راوړئ خدای مه بخښه نو ته به ورپاسئ تاسو به ورپاسئ خو به هغه چاله
چې ته پوهې چې دا څه سړی راغی، چې ته دا پوهې چې دا خیرمال دی سپېلني لوګی کولو والا راغی، نو ته به څه ورپاسې؟ دا د دې سربراهانو د لاسه ستا د ملک عزت دی په بار ملکونو کې. بیا په دې پوهې چې ستا د افغانستان مذاکراتو کې هیڅ پیشرفت نه شو. د روس او د امریکې منځ کې د افغانستان مسله همدغسې مرداره پاتې شوه، هیڅ پیشرفت پکې نه کېږي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې امریکا ستا د ملک خپل سټیټ جوړول غواړي، او امریکا تا خپل غلام جوړول غواړي. نو پیشرفت د افغانستان مسله کې نه کېدو یو لویه وجه دا ده. دلته تم خوشحالي چې خدای د کابل جوړ او مکې، ولې که په کابلیانو راوریږي نو په تاسو هم راوساسي که نه؟ ستاسو هم ورسره نیستی غوسې شو. دا تاسو د خدای دپاره د کابل والاو خدمت کوئ، او دا د اورېدو خبرې نه دي راشي چې درته وښیم. نو عرض مې دا و عزیزانو چې ملک د دې بحران کې نښتی دی لګیا دی چې دې نه مخکې به څه کېږي. که د دشمن جاز راشي او ستا په فوجي کیمپ بم راوغورځوي، ته په ایمان ووایه چې دا اعلان جنگ دی که نه دی. زه اوس د ملایم دې جومات کې ناست یم او یو سړی کوتک په لاس راغی او په جومات کې په ما راکېښ وي، نو دې نه سوا بل څه شته چې زما او د هغه جنګ به پې کېږي؟ بل څه شته؟ نو په یو ورځ ستا د لنډي کوتل فوجي کیمپونه وویشتل او په بله ورځ یې درته د باجوړ وویشتل او پرون یې درته په چارسده کې وویشتل، او ته لګیا یې د بار ملکونو دورې کې او د کرکټو تماشې کې. یو بله نری غوندې خبره هم پکې ده، او دا تپوس به کوم چې بله ورځ یې دوبۍ ته د جلیل کبابي کباب چا غوښتي؟ دا چا غوښتي؟ دوبۍ ته د پېښور د نوتي او د جلیل کبابي کباب چې څوک غواړي، وایي په ایمان درته وایي چې د ده نه لوی بېغمه به د خپل ملک نه بل څوک وي؟ دوبۍ ته. نو عرض مې دا و عزیزانو چې زمونږ ژوند خو انتهایی خطره کې دی او مونږ ته د ایس منټ هم پته نه لګي چې هر چېرته ناست دی نو ته په امن کې نه یې، که په کور کې په امن کې نه یې، که په دکان کې په امن کې نه یې، که په لاره روان یې په امن کې روان به او غړز به شي، تیکه تیکه به پروت. د ملک د بې امنۍ دا حال دی، او حکومت سره غم د دې دی چې الله دا د چواړیانو مشر جمعدار بم مونږه مسلم لیگ جوړو. په دې ملک کې دا نور خلق د خدای بندگان نه دي، یا د نورو په دې ملک کې څه حق نشته؟ دا د مسلم لیگ کو جایگیر دی. د ایمان تقاضا دا ده او ایمان دا ده چې د هرې صوبې سربراه اعلان وکړي چې ټول ممبران آزاد دي، چې څوک یې خوښه یې هغه د میر جوړ کړي. په کار خو داسې ټول آزاد نه، ټول راوغواړي او لاس ورته بربند کړي چې دا ګورئ ګړت کوئ او نه جي مونږ څه ویلي په مونږ دا ممبران دا د مور پورني کې ما پېژندي، دا ممبرانو ایمان به زه تاسو ته وښیم، تاسو چې ورته زمبۍ زمبۍ کېدئ او دا کامیاب کړي دي.